څه ډول له ستونزو څخه ځان خلاص کړو. په کومې نړۍ کې چې موږ ژوند کوو په هغه کې زحمتونه او غمونه شته او دا غمونه د ژوند یوه برخه ده. نو که غواړو چې د دې ټولو ستونزو څخه ځان خلاص کړو یا هم زموږ په ژوند منفي اغېز ونه کړي نو د دې لپاره باید څه وکړو؟ لومړی د ستونزو پیژندنه. په لومړۍ مرحله کې باید خپله ستونزه وپیژنو تر څو وکولی سو د هغه سره مبارزه وکړو. کله چې دوه لوبغاړي غواړي یو بل سره لوبې وکړي نو لومړی د یو بل په هکله معلومات پیدا کوي او د دې معلوماتو له طریقه د حریف په وړاندې ځان چمتو کوي. د مصیبتونو او ستونزو ډولونه. لومړی هغه ستونزې دي چې طبیعت کې دي یعنی پر هر انسان راځي لکه مرګ، او بل هغه ستونزې دي چې خدای د خپل بنده د ازمویلو لپاره او د ځواک د ډیرېدو لپاره پر انسان راولي. خدای جل جلاله انسان د سختو حالات سره مخامخ کوي خو همداسې د حل لارې هم ورته برابروي او ځینې ستونزې ځکه په انسان راولي تر څو غرور یې له منځه ولاړ سي او خدای ته مخه کړي. دوهم د ځان پیژندنه. د ستونزو پیژندنې سربیره باید ځان هم وپیژنو. کوم کسان چې ځان نه پیژني هغوی ته ستونزې ډېرې لویې ښکاري. دریم صبر او استقامت. د ځان پیژندنې او د ستونزې پیژندنې څخه وروسته باید په آرامۍ سره د حل لاره ورته پیدا کړو. نو د همدې صبر په وسیله کولی سو هره ستونزه حل کړو او لوړو ځایونو ته ځان ورسوو.